اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. د اوداسه د فرضیت حکم د دې آیت مبارکه نه ثابتېږي. سړی چې د لمانځه اراده وکړي، اذا قمتم نه مراد اذا اردتم، چې سړی اراده د لمانځه وکړي نو که بې اودسه و دوم به تقدیر دا وي اذا اردتم الى الصلاة وانتم محدثون، ځکه چې چا اودس وي په هغه خو دواري لمانځه ته اودس نه ده فرض. چا اراده د لمانځه وکړه او بې اودسه و نو بې اودسه یې لمونځ نه صحیح کېږي. اودس فرض ده چې اودس به کوي. په ابتدا د اسلام کې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر لمانځه ته اودس کوه. امت په بې اودسیا پورې خبره تړلې وه. که اودس و نو دوه او درې لمونځونه یې په یوه اوداسه کړه، که بې اودسه به شو امتیانو به بیا اودس تازه کوه. دا چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هر لمانځه ته اودس کو، آیا په ده دغه فرض و که نه؟ څوک یې چې دا د فضیلت په عنوان ده کوه، څوک یې چې په ده خصوصي دا حکم فرض و، په نور چا نه. خو دا چې تکلیف ډیر شو بیا خدای پاک حکم د مسواک ورته وکړه. د اوداسه سقوط راغی په هغه یو قول چې منسوخ بولي، نو هر لمانځه ته به چې دی جګېدو بیا به یې مسواک ووایه. اوس د عام امت لپاره حکم دا ده چې سړی چې لمانځه ته جګېږي او بې اودسه وي نو اودس به کي. اودس به په کوم کیفیت باندې کی؟ آیات مبارکه کې 4 شیان ذکر کیږي. تاسو به مخونه مینځئ. یو، مخ وجهه چې مواجهت مخامختو په راځي، دغه تندي د ویښتانو نه رالاندې چې دا ویښتان شنه کېږي د دغه نه رالاندې تر زنې لاندې پورې، د یوه غوږ د نرمي نه د بل غوږ تر نرمي پورې، د یوه غوږ نه تر بله غوږه، دغه مجموعې ته مخ ویلی کېږي. د دغه مخ پرې مینځل فرض دي. اوس که د چا ګیره نه وي، نوی ځوان ده، ګیره یې راغلې نه ده، یا هغه څوک کوسه ده ګیره لري نه، په هغه خو د دغه مخ پرې مینځل په هر وار اوداسه کې ذاتي فرض شو. ټول مخ په مینځي چې په ټول مخ کې د ویښته غوندې ځای وش پاتې شي اوداسې نه صحیح کېږي. او که د چا ګیره ده، ګیرې اوس 2 قسمه دي. که داسې رنګړی ګیره ده چې د ویښتانو لاندې څرمن لیدی کېږي، هغه پوست مخ لیدی کېږي، د دغه حکم بیا هم دا ده چې د مخ پوستکی به پرې مینځي او اوبه به رسوي لاندې د ویښتانو ته. پرې مینځل د مخ فرض دي. نو ویښتان یې قایم مقامه نه درته ګرځي، ویښتانو ته لاندې څرمنې ته به اوبه رسوي. او که ګیره ګڼه ده چې لاندې پوست مخ نه تر لیدی کېږي، هلته موږ ته شریعت دا ویي چې ګیره به نرخیه. اوس چې ګیره مرخیه، ګیره هم ګڼه ده، هر وخت کې د پوست لندول انسان په حرج عظیم کې راځي. درک نه لګېږي چې ټول پوست لوند شو که نه شو لوند. چې تکلیف و نو خدای پاک تخفیف راوست. چې چا ګیره ګڼه وي لاندې رسولو کې تکلیف ده، نو بیا په دغه سړي باندې د مخ پرې مینځل ټول نه شوه، چې دا کوم ښکاره مخ ته چې ویښتان نشته په دا خو به ټول پرې مینځي. د ګیرې محاذات په څنګه کوي؟ نو بیا دلته د ګیرې پرې مینځل په برابري د مخ په انداز باندې فرض ده، لاندې نه. ګورئ دا چې سړی داسې ګیره وینیسي، دغه تر دغه ځای پورې، چې که ګیره نه وای خو تر دغه ځای پورې په دې مخ مینځو، دغه ویښتان چې د مخ په برابر دي، د دغو پرې مینځل په فرض شي. دا کوز لاندې ویښتان د دغو پرې مینځل نه دي فرض. یو پرې مینځل دي، یو مسح کول دي. پرې مینځلو کې خبره اول وکړو چې پوستکي نه اوبو رسول تکلیف و، دا د پوستکي په برابر چې کوم ویښتان دي د دغو ویښتانو پرې مینځل فرض دي. اما د ټولو ویښتانو د دغو په باب کې مسح د ربع د ګیرې، د ثلث د ګیرې، د ټولې ګیرې، دا ټول اقوال راغلي دي. په دا نوره ګیره به مسح یعنې لوند لاس ذاتې راتیر کړي، خو دا د مخ په برابر چې د دغه ویښتان به لاندې کړي. او خلالول سنت دي چې اوبه راواخلئ د لاندې د طرف نه داسې ګیرې ته ونیسي، بیا ګوتې بیرته په شا واړئ، داسې د ګیرې په مابین کې تیر کړي چې هغه اوبه ویښتانو مابین ته هم لږ ورننوځي. نیول اول اوبه داسې د لاندې د طرف نه ونیسي چې اوبه یې هلته جذب کړي، بیا به لاس بیرته راداسې کړي، د لاندې د طرف نه به داسې ګوتې پکې تیرې کړي. دا د مخ پرې مینځل دا فرض شو. لاس
لاس خو د ګوتې د سر نه تر خرګه پورې ټول ته لاس ویلی کېږي او دغ ته هم لاس ویلی کېږي لکه فقطع ایدیهم د سارق و سارقې په باب کې دلته به څومره لاس مینځي خدای پاک خپله غایه ذکر کړه الی المرافق تر څنګلې پورې نه په دغه باندې اکتفا کېږي چې صرف دومره لاس پرې مینځي نه دغه ځای پورې فرض ده تر څنګلې پورې که تر څنګلې پورې دا څنګلې سر پرې مینځل فرض دي که نه دي فرض نو دام فرض دي د غایه لپاره د اسقاط ماورا ده د څنګلې نه پورته نه ده فرض خپله څنګل په فرضو کې داخل ده د فرضیت په عنوان د لاس پرې مینځل د سر د ګوتې نه تر دغه څنګلې پورې څنګل هم ورسره دا فرض دي یو وارې اوبه په مخ تېرول ټول فرض شوه یو وارې په لاس تېرول فرض دي که په دا لاس پوستکي کې د ویښته غوندې ځای وچ پاتې شو او داسې نسې کېږي دغه مسایل چې ما درته مخکې کتاب وښو چې موږ لیکلي دي د ښځو په مسایلو کې دغه ځای کې ډېر فقهاوي د لاسو په مینځلو کې په ښځو کې ډېر نقصانونه دي یو بعضې ښځې نوکان زر نه پرې کوي او هلته طبعا دوی وړه خوشتوي وړه چې د نوکو و وړه په مابین کې بند شوه بیا چې وچ شي خبره په دغه ځای کې ده وروسته چې بیا اودس کوي دا وچ وړه چې په نوکانو کې بند شوي اعلان دي اوبه نه پرېږدي چې ننوځي کوم ځای ته چې رسول د اوبو فرض چې د هغه نه برسیره حائل واقع شي لکه دا بعضې بازارۍ ښځې چې په نوکانو برسیره سور رنګ ویي او داسې کېږي ورسره نو چې دلته م اوبه نه رسېدې ځکه مستحب طریقه خو دا ده که نه چې په جمعه به نوکان سړی پرې کوي د نرانو دپاره هم حکم ده خیره مانع د اوبو نه ګرځي او دا صحیح کېږي خو که داسې شیان کلک وپکې چې اوبه یې نه پرېښي ده پرې مینځلو ځای ته نو بیا اودس نه صحیح کېږي ښځو یو دا تاوان دلته په نوکانو کې ده یا رنګ بسیر استعمالول یا نوکان زر زر نه پرې کول هلته وړه پکې بند شي د ښځو د نر دپاره د یوې ګوتې استعمال جایز ده د ښځو دپاره د ډېرو ګوتو استعمالول جایز دي دغه ګوتې په یوه ګوتې دوې ګوتې وي موږ تاسې خپلو کورو کې وینو هغه اکثره بعضې ډېرې تنګې وي د اوداسه په وخت کې نه خورئ د لاندې اوبه چې نه ننوځي لاندې وچ ځای پاتې شو د ستنې د سر غوندې ځای وچ پاتې شي اودس نسي کېږي په لاسو یې بنګړي وي یا غټ غټ باوګان وي د دغه د لاندې چې د ویښته غوندې ځای وچ پاتې شم اودس نسي کېږي دوم د لاسو پرې مینځل شو فرض د نوک نه تر څنګل ورسره دریم د سر مسحه چې د موږ په نسبت باندې اسانه ده چې څلورمه حصه د سر مسحه فرض ده د ټول سر خو مسنون عمل ده خو څلورمه حصه فرض ده ځکه یو حدیث مبارک راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسح علی ناسیته مسح په تندي وکړه سر څلور حصې د دغه برابر ته ناسیه ویل کېږي دغه برابر ته دا فودین دي دا قفا ده دغه ناسیه باندې پیغمبر علیه السلام یو وخت کې اکتفا کړی که د ټول سر مسح فرض وای خو په ټول عمر باندې چې یو ویښته هغه د فرض ځای نه پاتې شي بیا خو اودس نسي کېږي بیا به نبي علیه السلام ولې دا نور سر نه مسح کوه یو وار یې په دغه ځای اکتفا کړی صرف دومره مسح کړی ده دا طرف او دا طرف یې نه دي مسح کړي نو موږ وایو چې دا یو وار چې دا ثابته شوم نو د ټول سر مسح نه د فرض په اندازه د څلورمې حصې د سر باندې مسح فرض ده بل د پښو پرې مینځل دي وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم مسح کوي په سرو و ارجلکم ګورې ارجلکم منصوب ده مشهور متواتر قرات هغه ایدیکم وجوهکم باندې معطوف ده په مغسولو کې ده پښې پرې مینځئ څومره پرې مینځئ الی الکعبین تر بجلکو بیډیو پورې د بیډیو د پرې مینځل هم کې لازم دي لکه هلته چې د څنګلې پرې مینځل لازم و دلته د بیډیو پرې مینځل پکې دا لازم دي په پښه کې چې بیا د ویښته غوندې ځای وچ پاتې شي تر دا بیډۍ پورې اودسې نه سې کېږي د دغې وجې نه چې ګوتو منځ وچ پاتې نه شي خلالول دا ګوتې چې مینځي د دغه چپ لاس په دغه کنکۍ ګوته بهتره طریقه دا ده د لاندې د طرف نه د ښۍ پښې چې مینځي د ښۍ پښې د دغه ګوتې نه را شروع کړي د لاندې نه دا ګوتې داسې پکې ویې او بیا چې هغه شوي چپه پښه مینځي په چپه پښه کې بیا د بټې ګوتې د طرف نه داسې بوځي تر دغه ځایه پورې بهتره دا ده چې لاندې د طرف نشي ځکه اکثره وچ ځای چې وای د لاندې پاتې کېږي که یې پاسه نه ګوتې پکې کش کیم صحیح کېږي خو دغه خلالول د ګوتو که بعضې خلکو ګوتې داسې سره اوښتي
داسې دا پښو ګوتې ما لیدلې دي سره اوښتي او چې دلته ګوته ورننه نه باسي وچ ځای کې پاتې کېږي هلته خلالول واجب دي خو که ګوتې آزادې دي خو بیا هم په نیولو کې احتمال د دې پاتې کېږي چې ور ځای پاتې شي نو ځکه دلته مستحب دي خو هلته بیا واجب ګرځي دا فرض حیثیت په اوداسه کې فرض څلور شو د مخ مینځل د لاس مینځل د سر مسحه او د پښو پرې مینځل نور د اوداسه سنت و مستحبات هم ډېر دي چې موږ تاسې دا کنکي کتابونه ویایو خو ورګورو یې نه راتې رانویر عملا رانویر شي اول چې سړی اودس کوي نو نیت مسنون عمل ده چې نیت وکړي د اوداسه چې ګناهونه یې خدای پاک په معاف کړي بیا بسم الله ویل مستحب ده چې بسم الله ویل سنت دي چې بسم الله ووایي بیا دا چې د خپل لاسونه اول د مخکې تر اوداسه نه تر دغه بنده پورې دغه هغه کم لاس ویلی کېږي تر دغه لاس 3 وارې پرېمینځي پس د هغه نه د خولې مزمزه چې اوبه په خوله باندې غرغړه کوي ستوني ته یې رسوي چې روژه نه وي او چې روژه یې خوله ډکه کړي بېرته یې توکي دا سنت عمل ده استنشاق په پزو اوبو پورته کش کول دا سنت عمل ده بیرته استنثار په چپ لاس بیا سوڼول دا سنت عمل ده هر اندام 3 وارې پرې مینځل دا سنت عمل ده د ټول سر مسحه کول دا مستحب عمل ده د پښې 3 وارې پرې مینځل چې دي دا سنت عمل ده ترتیب کې مسنون ده چې اول به مخ مینځي بیا به لاس مینځي بیا به سر باندې مخ بیا پښې مینځل توالی متصل مخ مینځه بیا قرار کېنه مجلس کوه چې مخ وچی بیا لاس مینځه بیا مجلس کوه نه دا توالی چې مخ پرې مینځي بیا دستي ښی لاس پرې مینځي بیا چپ لاس پرې مینځي بیا دغسې سر مس او پښې تیمون مستحب ده هر هغه اندامونه چې دوه وي په اوداسه کې لکه لاسونه دوه دي پښې دوه دي نو اول به ښی لاس پرې مینځي بیا چپ اول به ښی پښه پرې مینځي بیا چپه کوم شی چې دوهوالی نه لري نو په هغه کې بیا هغه نشته لکه اوس مخ دپاره مسنونه طریقه مستحب دا ده چې سړی به اودس په دواړو لاسو دا مخ ته اوبه اچوي نلکۍ ته یې لاس ونیو یا ویاله ده اوبه راواخلي په دواړو لاسو یې په یوه وار باندې په مخ داسې نه ده چې اول به ښی لاس مخ لوری وي بیا به چپ لاس او که څوک لکه په دا یوه سبا موږ چې په بدنیو باندې کوو لاس نه یې هغه خو به خود اول دغه طرف بیا دا طرف لندي لیکن په مخ کې ښی او چپ نشته مخ ټول یو عضو بلل کېږي نو اوبه لاپه ډکه کو په ټول مخ باندې راتېر کړه نو چې کله اراده مو د اوداسه وکړه او تاسو بیا اوداسه ویه بیا اوداسه چې د بدن نه کوم شی خارج شي د دا دوو لیارو نه که معتاد وي که غیر معتاد وي اودس په مات غیر معتاد لکه مخه کله د لاندې طرف نه سړي نه چمجی وځي اودس په مات ده حتی کنکۍ د شګی تېره شوې ده سړی د شګی تېره شوې ده ولوېده اودس په مات ده غیر معتاد شی ده د خوړلو د چکلو نه ده خو نور بدن کې چې اودس ماتېږي چې بدن وینې شو او وینه پوستکي ته چې هغه پرېمینځل د کوم ځای فرض د دغه پوستکي ته راووته یو خو دا ده چې پوستکی واوښته ځای کډی د پاکډي کې وینه ښکاره شوه یوه طرف ته بل طرف ته بسیره دا پوستکي ته راونه رسېده یو ته ظهور ویلی کېږي ښکاره شوه ونه بیده بیا اودس خو نه په ماتېږي په وینه باندې اودس مات ته قای چې په ډکه خوله باندې وي اودس په هغه باندې مات ته په لمانځه کې هغه لمونځ چې خاوند د رکوع د سجدې وي نو په هغه کې چې په زوره وخاندي قهقهه اودس ماتېږي د رکوع سجدې د جنازو نه اعتراض ده که په جنازه کې وخندل اودس نه په ماتېږي خو په دایموږ او تاسې دا 5 لمونځونه چې دي یا سنت او وتر او دغه چې کې په دغه کې که په زوره وخندل چې بل سړی خندا واورېده اودس په مات ده کله سړی ځان ګروي مخیا لاندې عورت ته ګوته داخله شوه د مقعد د بولو ځای خارج شو کو وی ګرو ګوته سر داخل شو اودس مات ده ځکه وایي رایحه کریهه څه بدبویي په دا ګوته پورې راځي دا خو هغه معتادل لارې دي چې چمجی راوځیم چې معمولي هوا راوځیم اودس په مات ده نو دغه ګوته چې داخله شي په دغه باندې اودس ماتېږي نو چې اودس مات شو نو بیا به اودس کوي دا کامل ده خو که جنابان وای وین کنتم جنوبا که جنوب وای فطهروا بیا خو نه ښه پاکي کوي جنابت مخکې موږ تاسو ویلي په جماع باندې جنابت راځي نظر په شهوت باندې وکړي شي انزال وشو جنابت راځي احتلام باندې راځي غسل ده
خو په دغه کې فطهرو د مبالغې څخه وویله. د موږ په مذهب په اوداسه کې د خولې پرېمینځل، د پزې پرېمینځل، مزمزه او استنشاق سنت دي، خو په غسل کې فرض دي. ځکه په غسل کې ډېره صيغه د مبالغې راغله. ښه پاکي وکئ، نو چې ټول بدن ښکاره بدن به پرېمینځې، خو چې من وجه ښکاره وي، من وجه پټ وي، هغه به مینځې. چې شونډې پټې کې خوله یې نن پټه ده، خو چې خوله وازه کې هر څوک یې د باندې نه غږه به ویني، ستونه یې ویني، نو چې کله لوچیږي کله پټیږي، د دغه پرېمینځل فرض شو په غسل کې. دغسې پزه ده، که داسې ګورې هغه سپوږمۍ څوک نه ویني چې داسې کې بیا کوز نن سپوږمۍ لیدی کېږي چې من وجه ښکاره کېږي، د دغه پرېمینځل فرض دي. نو په غسل کې به ډېره مبالغه وي. په غسل کې 3 فرض دي: د خولې پرېمینځل، د پزې پرېمینځل او د ټول بدن پرېمینځل. په ټول بدن کې چې د ویښته غوندې ځای وچ پاتې شي غسل نه صحیح کېږي. که ښځې که نري بعضې خلکو نرانو هم غوږونو سروي کړي، دا غوږ سروي پرېمینځل هم فرض دي. چې سروی وي پرېمینځل یې فرض دي. که بیا یو وي، که دا نن سبا بعضې ښځې د ډېر ځای نه کې سروي کوي، د ټولو پرېمینځل فرض دي. که پزه سروی ده د ښځې، په اوداسه کې هم فرض ده پرېمینځل، د دغه د ټیک د ځای چارګل څوک ورته میخک دغه پرېمینځل، او په غسل کې هم فرض ده. خو په غسل کې د نر او د ښځې فرق په دغه کې ده چې په نر کې ګیره شرعي حکم ده چې نه بیرخیه، نو ګیره چې ګڼه وه اسانتیا پکې راغله، اعلان د اوبو رسول نه شو فرض. د ښځو دپاره خو د ویښتانو پرې کول ناروا دي، د کوڅیه، نو د هغې دپاره حرج ده کوڅۍ جوړوي د ویښتانو د دې دپاره چې تیت پرک نشي. نو که هر غسل ته خلاصوي بیا تکلیف ده. نو شریعت د دغه ښځې دپاره د پوست سر پرېمینځل فرض بولي، چې لاندې پوستکي نه اوبو به پوستکي ته رسوي، دا فرض دی. دا کوز لاندې کوڅۍ چې راځړېږي د دغو پرېمینځل په ښځو باندې نه دي. که سړی کوڅۍ کې لکه بعضې ملکونو کې شته، سړی به کوڅۍ خلاصوي، ځکه دا خو شرعي عذر نه ده، خو په ودې ښیي، اما ښځې دپاره خو عذر ده. حضرت پیغمبر علیه السلام 2 بیبیانې مبارکانې د نبي علیه صلات وسلام نه د غسل په باب کې چې پوښتنه او روایت موږ ته نقل کوي. یوه بیبي مبارکه د موږ او تاسې مور ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها نبي علیه السلام ته چې د ما ویښتان ګڼ دي او زه کوڅۍ ډېرې مضبوطې جوړوم چې په هر غسل کې زه دا کوڅۍ خلاصوم، ما ته حرج ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته طریقه داسې ښیي، وایي لږ لږ اوبه اخله، دا د کوڅۍ په بیخي اچوه، داسې داسې کلکوه، داسې داسې کوه چې کله دې یقین شو چې د لاندې پوستکي ته اوبه ورسېدې، پس هغه نه بیا 3 وارې اوبه په سر توی کړه. اول لږ لږ داسې کلکول کوه. دا یوه مور د موږ او تاسې داسې بیان کوي. کشره مور مبارکه حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها چې ویښتان خلاص وي، کوڅۍ نه وي، بیا داسې طریقه چې پیغمبر علیه السلام یې داسې لږ لږ اوبه په سر اچوي، ګوتې پکې ننباسه، ننې دلته خو کوڅۍ چې نه وي ګوتې ننوځي، داسې ننې د طرف نه ګوتې پکې ننباسه چې کله دې یقین شو چې پوستکی ټول لوند شو، بیا پس هغه نه په سر باندې 3 وارې اوبه توی کړه. وان کنتم جنوبا فطهروا، ښه مبالغه کوي. حتی سړی د ناسنته ده، سنت نه ده. دغه چې اوس غسل کوي، که دغه د سر د ذکر پرده سنت خو به وي، که سنت نه و نو اوس داسې خو پیهېږي، جنوب شو غسل په واوښت، سنت نه ده. تر څومره چې دا پرده لرې کېږي، کوشش به پورې کوي تر هغه ځایه پورې به اوبه رسوي. د بعضې خلکو د نامه غوټۍ ژوره وي، د چا غوټۍ راوتلې د چا ژوره وي، دغه د لاندې غوټۍ ته به اوبه رسوي، چې ژوره وي د ننې غوټۍ ته هلته به اوبه رسوي. دا فرض دي، نر وي که ښځه. حتی موږ تاسې فقه وی دغه ګوتې نه دي، دغه براجم، دغه کې دا چاک د عوام وروڼه چې کاروبار کوي، بیا خاص کر چې د ژمي وخت وي، ساړه وي، دغه ځایونه اکثره خیرې ونیسي، بند شي، نو هلته ګورې دا ګوتې به سرونه به داسې کوي، داسې به مخي چې دا د چولو مابینونه دغه ځایونه هم وچ پاتې نه شي. اوس دا چې الله تعالی د بې اودسیا په وخت کې په موږ اودس فرض کړو چې جنوب غسل، خو کله داسې چې اوبه نه وي، کله د اوبو په استعمال قادر نه وي، مریض وي، بیا به څه کړي؟ نو بیا تیمم ده. مخکې مو ویلو چې د اوداسه او د غسل د تیمم فرق نشته، دواړه التیمم ضربتان، ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين، او کما قال علیه الصلاة والسلام 2 وارې په مځکه ویل دي، او یو د مخ باندې لاس تېرول، بل په ټول لاسو باندې لاس تېرول. وان کنتم مرضا، وی مریضان، او
که اوبه استعمال کوي مرض مو زیاتیږي. او علی سفر یا مسافر وي اوبه نه وي او جاء احد منکم من الغایة یا یو د تاسې د قضای حاجت نه راغی وړ او داسې مات کو او لامستم النساء یا د بیبیانو سره مو جما وکړه فلم تجدوا ماء اوبه مو نه کړې پیدا بیا څه کوئ فتیمموا صعیدا طیبا تاسې قصد وکړئ د خاورې پاکې تیمم ووایئ فامسحوا بوجوهکم وایدیکم بیا مسح وکړئ په مخانو او په لاسو منه د دغه صعید طیب نه. او مخکې ما تیمم طریقه درته ذکر وه 2 وارې ویل د 1 وارې د مخ او 1 وارې د لاسو دپاره. دا چې اودس وکړه او جنوبي غسل وکړه که اوبو باندې قادر نه وي مریض وي اوبو نه وي بیا تیمم ووایه. الله تعالی وي په دغه کې ګورې الله په تاسې باندې اراده د تکلیف نه لري چې تاسې خامخا به دا کوئ. اراده د پاکوالي د تاسې لري چې پاک شئ. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج اراده نه لري چې دا په اوداسو په غسل لازم مامور کړي چې تاسې باندې الله تکلیف راولي ولکن یریدو لیکن الله اراده لري لیطهرکم د دې چې تاسې پاک کړي د ظاهره پلیتي نه هم پاک کړي د اودسي لاړه جنابت لاړ او معنوي ګناهونو نه هم پاک کړي خو هلته مو مخکې ویلي چې نیت شوی وي بسم الله ورته ویلی شوي وي. ځکه حدیث مبارک راځي څوک چې اودس شروع کوي بسم الله وي نیت وي نو بیا چې اودس کوي چې مخ پرې مینځي د مخ نه یې ټولې صغیرې ګناه وي د هر څاڅکي یا اخري څاڅکي سره تویږي چې لاس مینځي د لاس سره د اوبو یا د اخري څاڅکي سره د لاسو ګناه وي ختمیږي. سر مسح کوي د سر ګناه وي د غوږو ګناه وي ختمیږي. چې پښې مینځي د پښو ګناه وي ختمیږي. ولیتم نعمته علیکم د دې دپاره اودس او غسل فرض ده چې یو مو پاک کي دوم دا چې خپل نعمت در باندې پوره کړي. ګورې مخکې مو ویل دین ټول نعمت ده د اودس هم د خدای حکم ده دا نعمت ده چې دا در باندې پوره کړي لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسې د الله تعالی شکر وباسئ. واذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ تاسې نعمت احسان د رب خپل چې ده په تاسې باندې هغه یاد کړئ چې اسلام نعمت در کړی ومیثاقه الذي او هغه عهد محکم در په یاد کوي واثقکم به چې محکموالی کړی د الله تعالی په هغه وعده باندې د تاسې سره اذ هغه وخت قلتم چې تاسې ویلې سمعنا موږ واورېده خبره دې ته واطعنا او موږ منلې ده اطاعت مو کړی ده د خبرې دې ته وقالو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر مخکې مو چې خبره د سورت بقرې په اخر کې ویلې وه. او دا وعده وای هغه د عالم زر وعدې ته اشاره ده چې په عالم زر کې خدای پاک ارواح پیدا کړه بیا ورته ویل الستو بربکم قالوا بلا الته چې وعده اخیستی ادر په یاد کوي. واتقوا الله د الله نه وویریږئ ان الله علیم بذات الصدور بشک الله تعالی عالم د په خاوندانو د سینو یعنی د زړو په رازوم خبر ده په ظاهر خو خود خبر ده. یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړئ کونو شئ قوامینه محکم ولاړ لله خاص خدای لره شهداء شاهدي ورکوونکي بالقسط په عدل او په انصاف سره. کله د یو چا د چا سره خفګیان وي بیا نو موکره شي د شاهدي د هغه د چا سره لانجه تا شاهد کې نو بیا ظلم کوي په دروغ شاهدي ورکوي. الله وی نه داسې چې نشي شاهدي به په عدل وي هغه شخصي انتقامونه به نه پکې اخلي چې تا سره مخکې بد کړي. ولا یجرمنکم شنآن قوم باعث نه کې تاسې دښمني د یو قوم علا په دې خبره ان لا تعدلو چې تاسې عدل ونه کوئ اعدلو انصاف کوئ عدل کوئ هو اقرب للتقوا د عدل ډېر نږدې د پرهیزګاري ته. عدل وضع شی فی محله هر شی چې په خپل ځای کې ښودی شي د عدل ده. ظلم وضع شی په غیر محله نو اول عدل په عباداتو کې د ایمان د ټولو نیکو اعمالو خاوند یو الله ده. که د دغه نه سوا بل چا شرک وکړو دا ظلم د مشرک نه لوی ظالم نشته. بیا دغسې په حقوقو کې په شهیدي او په دغه هر څه کې واتقوا الله وویرېږئ د الله تعالی نه ان الله خبیر بما تعملون بېشکه الله خبردار د په هغه څه چې تاسې عمل کوئ. وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعده کړې ده الله تعالی د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی او نیک کارونه یې کړي دي لهم د دوی دپاره مغفرت ته د تیرو ګناهونو نه و اجر عظیم او لوی اجر د جنت په قیامت کې. والذین کفروا او هغه کسان چې کافران شوي دي وکذبوا بآیاتنا او نسبت دروغ یې کړی آیاتو د موږ ته اولئک اصحاب الجحیم دغه خلک بیا خاوندان د جهنم دي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم
اذ هم قوم ان يبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. ایوه واقعه چې بله ورځ موږ ذکر کړه، حضرت پیغمبر علیه صلات وسلام چې تشریف فرما و آرام یې کوه د یوې ونې بیخ ته، او یو مشرک راغی توره یې ورته راواخیسته، د ده د ویلو اراده وکړه الله پر رسول الله چې انعام وکړه دا په موږ انعام ده، دی یې راته ژوندی پرېښی، هغه کافر یې په وسي نه کړه، نو خدای پکې دغه نعمت ور په یاد کوي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی یاد کوئ په شکر سره نعمت دی الله علیکم په تاسې باندې، اذ هم قوم چې اراده وکړه یو قوم ان یبسطوا الیکم چې در وغځوي تاسو ته ایدیهم لاسونه خپل، فکف ایدیهم الله بند کړه لاسونه د دوی عنکم د تاسې نه، واتقوا الله د الله نه وویرېږئ، وعلى الله فلیتوکل المؤمنون خاص په الله تعالی باندې د توکل وکړي مؤمنان. ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل، په تحقیق سره اخیسته د الله تعالی وعده محکمه د بني اسرائیلونه، وبعثنا منهم 12 نقیبه، او الله مقرر کړي و د دوی نه 12 تنه مشران زامنان د قوم. مخکې د بني اسرائیل واقعات بار بار ذکر دي. بني اسرائیل 12 شاخه و د یعقوب علیه السلام اولاده، بیا په هر شاخ کې یو نماینده درلود چې د قوم ذمهوار و. هلته چې هغه د دیدار د کوی تور خبرې ته لاړم 12 نفره پکې موجود و. دغه 12 نفره په جنګ کې بیا وروسته را روان دي، چې یو قوم ته د جنګ دپاره د معلوماتو دپاره رالیږل، هغه بعضې چې مخلص مسلمانو یو سم حال ویلې، دا نور بیا مخالفتونه وکړه. اوس دغه 12 نمایندګانو بیان دلته کوي، وبعثنا منهم 12 نقیبه وقال الله انی معکم، الله وعده ورسره کړې وه چې زه د تاسې سره ملګری یم په نصرت او په معاونت، خو په دې شرط لئن اقمتم الصلاة، که چیرې تاسې د خدای پاک دغه لمونځ عبادت په صحیح طریقه ادا کوو، و اتیتم الزکات او ورکوم زکات، و امنتم برسولی او ایمان مراو په ټولو رسولانو د ما باندې، وعذرتموه او تاسې تعظیم کوو د رسولانو د ما، و اقرضتم الله قرضا حسنا او تاسې قرض ورکوو الله ته قرض نیک، یعنی د خدای پاک نیکو بندگانو ته مو بې احسان او بې ضرره په اخلاص باندې معاونتونه ورسره کول. لاکفرن عنکم سیئاتکم، الله ورسره وعده کړې وه چې زه به د تاسې ګناهونه لرې کوم، ولا ادخلنکم جنات، زه به تاسې داخلوم جنت ته تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر بنګلویه الانهار ویالې. خو فمن کفر بعد ذلک منکم، که څوک هم کافر شو د تاسې نه پس له دې نه چې وعده یې وکړه د الله سره، فقد ضل سواء السبیل، دغه سړي ورکه کړه لیار برابره. خو لیکن دغه بدبختانو وفا ونه کړه، دوی وعدې ماتې کړې، خدای پاک په دوی لعنت وکړه، زړونه یې ورسخت کړه، د خدای ډار یې د زړه نه ووت، حتی دغه بدبختو یهودیانو دغه حد شروع کړو چې په تورات کې لاسویینه شروع کړه، د نبی علیه السلام صفات مبارکه یې بدل کړه، خلک یې په شکوکو په شبهاتو کې واقع کړه. یو صفت په د نبی علیه السلام یې په خپل حال پرېښی، 2 او 3 به بدل کړي وو، چې چا په پوښتنه وکړه دوی چې تورات کې خو چې کومې علامې ذکر دي هغه خو ټولې په ده کې نشته، که یوه شته پکې خو بله بیا نشته پکې، 2 شته پکې 2 یا 3 بیا نشته پکې. فبما نقضهم میثاقهم، په سبب د ماتولو د دوی هغه کلکې وعدې خپلې لره، لعناهم ما لعنت وکړو په دوی باندې د خپل رحمت نه مې لرې کړه، وجعلنا قلوبهم قاسیة، ومو ګرځول زړونه د دوی سخت چې پند نه اخلي، نصیحت نه اخلي. نبی علیه الصلاة والسلام یې په زور زور ډېر مه خاندئ، دا د انسان زړه سختوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د دنیا په کاروبار کې ډېر مه ګرم کیږئ، دا د انسان زړه سختوي. او قاسی القلب بعید من الله ده، چې چا زړه چې سخت وي د خدای نه لرې ده، د الله د رحمت لایق نه ګرځي. ځکه ملا ورته غږېږي د زړه ته خبر نه لویږي چې نبي معجزه یې نه منله، نبي بیان نه و، زړونه سخت و. علما بیان کوي، مشایخ بیان کوي، خو عمل د نن سبا خلکو ته چې موږ وګورو دا خو هغه د په سترګو وینو، پخواني حال که نه ده معلوم، لکه په دین خدای نه خسته چې هسې پسخند وي، اوري خو زړه ته نه لویږي چې اثر پیدا شي. اثر خو چې پیدا شي دستي د خپلو تېرو جرمونو نه تائب شي، د آینده دپاره بیا نیک عمله شي. یحرفون الکلمه عن مواضعه، دوی اړې کلمې د خدای پاک په هغه تورات کې چې خاص کار بیا د نبي علیه السلام صفات دي هغه بدلوي. ونسوا حظا مما ذکروا به، او دوی ویره کړې ده
لویه برخه د هغه نعمتو د خدای نه چې هغه علم یې ورکړی و چې دوی ته نصیحت په ورکړی شوی و حظ مما ذکرو به خو الله تعالی وی دغه یهود بدبختان یو نه ده دوه نه ده چې د دې تاریخ ګوري همیش به د دې په خیانتو خبرېږي چې د پلانکي نبي سره دا خیانت کړی د پلانکي سره دا کړی د پلانکي سره دا کړی ولا تزال تطلع على خائنة منهم همیشه به ته خبرېږي په خیانت د دوی باندې الا قلیلا منهم مګر هم کم د دوی چې سم دي لکه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د ده ملګري فاعف عنهم نو ته عفو کوه دوی ته واصبح مخ ته وګرځوه اوس کار مه په لره ان الله یحب المحسنین خدای پاک خوښوي محسنین ومن الذين دا خو یهود ومن الذين قالوا ان النصارى او ځینې د هغه خلکو نه چې دوی وایي چې موږ نصارا یو اخذنا میثاقهم د دوی نه مم کلکه وعده اخیستې وه د دین په اتباع باندې خو فنسو حظا مما ذکرو به دغم ایره کړه غټه برخه د هغه دین نه چې دوی ته پند په ورکړی شوی وه ام یغو ویره کړه ویرېدل دا معنی چې عمل نه پکې خدای په ګوره نعمت چې ذکر کې به اذکر یاد کوي یاد دا معنی شکر ادا کوي چې شکر نه که ادا نو نعمت ویر شو الله یهودم بدبخت و زړونه ور سخت کړه نصارام خدای پاک په خپل مابین کې یو د بل سره مخالف کړه فاغرینا بینهم العداوه موږ مقرر کو د دې په مابین کې وامچو د دې په مابین کې دښمنی والبغضاء بغض کینه الى یوم القیامه تر ورځې قیامت که څوک وي چې خو هغه د اوس یهودو نصارا کله په ګډه د مسلمانانو سره جګیږي یو ځای کې راځي ظاهر به یو وي خو زړونه ډېر سره لري په زړو کې په خپل منځ کې د دوی یو د بل سخت بد سره ایښي هېڅ اعتماد یو په بل باندې نه لري وسوف ینبئهم الله زر ده چې خبر به ورکړي دوی ته الله تعالی بما کانوا یصنعون په هغه څه چې دوی کوم کارونه کوي یا اهل الکتاب ای اهل کتابو قد جاءکم رسولنا په تحقیق سره درغلی د تاسو ته رسول د موږ چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده یبین لکم بیانې تاسو ته کثیرا مما کنتم تخفون ډیر هغه احکام چې تاسو پټول من الکتاب د کتاب نه خو یعفو عن کثیر د ډیر نه بیا معافي کوي د تورات احکام دوه قسمه یو احکام دي یو بیانات اخبارات د نبی علیه السلام په شان کې د خدای په حکمو کې چې دوی تغییر راوستلی و هغه رسول الله بیرته خلکو ته ښکاره کړه چې دا دروغ دي لکه موږ او تاسو د زنا په باب کې چې مخکې خبرې وکړه چې دوی به صرف مخ ورتور کو په خره سپور کو ذاتې به په دغه خلاصول حضرت نبی علیه الصلاة والسلام د یهودو یو عالم راوغوښت بیا یې داسې قسم ور واچوه تا دې په یغه خدای قسم چې تورات په موسی علیه السلام نازل کړی وایي هر عقیدې ولاته چې د خپلې عقیدې قسم ور واچي بیا لږ څه ډارېږي سم حقیقت کې او هغه خدای دې د تا قسم چې په تاسې بن اسرائیلو منو سلوا نازل کړي دریاب نه یې پورې ایستلې رښتیا ووایه چې د زنا حکم چې څوک د واده چښتن په تورات کې چی و د ذاتي ویلې که دا قسم دې نه وای راچولی بیا ما دا حال نه درته ویلی خو داسې سخت قسم دی چې واچو د موږ هم حکم دا و چې رجم کوې به یې په تیږو بیولې سنګساروې به یې خو خبره دا وه چې زورواکي به چې زنا وکړه د چا زور نه په رسېدو هغه به خلاص شو چې غریب زنا وکړه هغه به سنګسارېدو په دین کې فرق شو په زورورو نه چلېدو ناپیس کېدو په غریبانو ناپیس کېدو نو غریبانو ذاتې شکایتونه شروع کړه چې دا څنګه ده چې خدمتونه موږ کوو هر څه موږ کوو د موږ نه چې دغه جرم وشي موږ وژنئ او د تاسې نه تاسې د زمنو نه چې وشي نه یې وژنئ بیا نو دی بدبخته په خپله راټول شوه په خپله خو سختۍ یو فیصله وکړه چې ښه نو داسې به وکړو چې نه د غریب لحاظ وي نه د ماړه په دا مابین کې به یو حکم وکړو ټولو خلکو به چې چا هم زنا وکړه که غریب یې که موړ یې د واده چښتنو مخې ورتور که په خره په شا باندې نو سپور که او په کلي کلي یې ګرځوه په چپلا خو یې وایه چې دغه زنا کړې ده بس هغه فیصله موږ د دغ د وجې نه وکړه چې په مړو زور نه رسېدو غریبانو اخر مظاهرې شروع کړې شکایتونه چې دا څنګه دین د په غریب شته او په ماړه نشته داسې احکام رسول الله ښکاره کړه دا چې نبی علیه السلام په شان کې بار بار بیادبي کولې په هغو یې کار نه درلود ویعفو عن کثیر قد جاءکم من الله په تحقیق سره راغلی د تاسې ته د الله د لورې نه نور درغلی و کتاب مبین کتاب ښکاره مخکې مې درته ویلې هلته قرآن عظیم شان ته نور ویلې دلته یې نور ویلې بیا وروسته یې کتاب په عطف کړو د دغه نور نه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی د تاسې ته درغلی د تاسې ته نور د الله د طرف نه ځکه حق و باطل بیانونکی ده او کتاب مبین ده یهدي هدایت کوي به په ده سره الله خدای پاک من اتبع رضوانه
هغه چا چې متابعت رضا د الله کړی یغو ته هدایت یې څه شي کوي سبل السلام د لارې د سلامتیا څوک مخکې اول کې موږ تاسو له هدى للمتقین قرآن خو ټولې دنیا ته نازل ده خو ګټه متقي ته راخلي چې څوک د خدای رضا غواړي الله بیا په دغه قرآن هغه ته هدایت کوي د داسې لارو چې د خدای دیدار ته رسي جنت ته رسي د الله رضا ته رسي ويخرجهم باسي من الظلمات د تیارو نه د جهل الى النور رڼا د علم ته باذن خپل سره ويهديهم الى صراط مستقيم هدایت کوي دی ته ښوونه کوي دی ته د هغه لارې برابر چې سیدل راشي جنت ته چې عقیده د توحید ده نصاراو مخکې د دریوالي بیان ذکر شوی و چې داسې مه وایه چې خدایان درې دي یو خدای بولئ هغه هم کافران دي چې خدای درې بولي دغه هم بیا بله ډله ده د یعقوبیان نستوریا او ملکایان درې ډلې وې پکې دا هم بیا کافران دي چې وایي چې خدای صرف دا عیسی علیه السلام بل خدای شته نه چې درې بولي هم کافران دي چې بنده ته نسبت خدایي کوي عیسی علیه السلام هم کافران دي لقد کفر الذین په تحقیق سره کافران شوي دي هغه کسان قالو چې دوی وی ان الله هو المسیح ابن مریم بېشکه الله تعالی دا مسیح چې زوی د بیبي مریم ده دغه ده العیاذ بالله الله تعالی په یو کارا دلیل په پسته لهجه چې هر څوک پوه شي قلت ورته ووایه چې تاسو عیسی علیه السلام خدای بولئ که خدای پاک د دې د مرګ اراده وکړي عیسی علیه السلام مړ کړي څوک به خلاص کړي د ده مور مړه کړي څوک به خلاص کړي دا په مخ د مځکې چې څومره انسانان دي چې مړه کړي څوک به خلاص کړي چې بل قادر نشته چې د الله مخه ونیسي خو بل خدای نشته بل خدای نشته که عیسی ده که موسی ده که محمد مصطفی ده صلی الله علیه وسلم څومره انبیا چې دي ټول د الله بندگان دي خدای مقام دی یو هم نشته قل ولقد کفر الذین په تحقیق سره کافران شوي دي هغه کسان قالو چې دوی وی ان الله بېشکه الله هو المسیح ابن مریم دا مسیح چې زوی د بیبي مریم ده دغه د بل خدای نشته العیاذ بالله قلت ورته ویې دغه نصرانو ته فمن یملک من الله شیئا څوک به مالک شي د منع د الله تعالی د لوري نه ان اراده ان یهلک المسیح که الله اراده وکړه چې مړ کړي حضرت عیسی ابن مریم چې زوی د بیبي مریم ده و امه مور یې مړه کړي ومن فی الارض جمیع او ټول هغه مخلوق چې په مځکه کې د ټول مړه کړي داسې څوک شته چې د الله تعالی مخنیوی وکړي ولله ملک السماوات والارض خاص الله لره پاچاهي د اسمانو د مځکې ده و ما بینهما د ما بین د اسمانو د مځکې ده یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه څه چې اراده یې د پیدا کولو وکړي والله علی کل شیء قدیر خدای پاک په هر شي باندې قادر ده بیا یهود و نصارا او بدبختانو چې مخکې امانی موږ ذکر کړه دوی به ویل چې جنت دې موږ د ځکه موږ خو د خدای پاک زمن یو د خدای پاک دوستان یو هیدغ دا معنا نه ده چې دوی دا معنا اریو د خدای زوی ځان زوی باله دا معنا موږ د خدای د زمانو زمانی العیاذ بالله عزیر علیه السلام د خدای زوی ده نصارا به ویل عیسی علیه السلام د خدای زوی ده موږ بیا دیغو اولاده یو هغه په خدای ګران دي نو موږ هم ګران یو الله بیا یو عجب دلیل وی ښه که تاسې د خدای زمن وای د خدای دوستان وای سړی خپل دوست خپل زوی ته عذاب ورکوي او تاسې تاریخ وګورئ د یهودو نصاراو خدای پاک په دنیا کې څنګه عذابونه ورکړي خنزیران یې تر جوړ کړي بیزوګیان یې تر جوړ کړي نور عذابونه یې په راوستلي خو دغه خپل واضح دلیل دی چې د خدای سره قرب دلیل نه لرئ تعلق نه لرئ وقالت اليهود والنصارى ویل یهودان و نصاراو نحن ابناء الله چې موږ زامن دي الله یعنی داسې ورنږدې لکه زمن و احباؤه دوستان دي الله قلت ورته دا کتابیانو ته چې که رښتیا تاسې د خدای زمن و دوستان وای فلم یعذبکم بذنوبکم بیا ولې تاسو ته عذاب درکوي په سبب د ګناهونو د تاسې بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو یو انسان یې بني آدم یې د هغه مخلوقاتو نه چې الله تعالی پیدا کړي دي یغفر لمن یشاء الله مغفرت کوي هغه چاته چې ورته خوښی شي د مغفرت ويعذب من یشاء عذاب ورکوي هغه چاته چې خوښی شي د عذاب ورکولو خدا د مسلمان په باب کې دواړه لارې دي ولله ملک السماوات والارض خاص الله لره پاچاهي د اسمانو د مځکې ده و ما بینهما د ما بین د اسمانو د مځکې ده و الیه المصیر خاص الله ته ورتګ ده د اسمانونو مځکې ډېر وایي ځکه ذکر کېږي چې خو موږ پورته اسمان وي نو لاندې مځکې د اسمان نه پورته خو موږ نظر نه ځي د دغه مخ د مځکې نه لاندې نظر نه ځي کني داسې نه چې د مځکې د اسمان مالک الله ده د اسمانونو پورته چې څه دي د هغو مالک بیا بل ده یا د دغه مځکې نه
اسمان ده که مځکه ده که پورته عرش ده که پورته تر عرش خبرې دي لاندې تحت سرا ده ټول د الله مخلوق و مملوک دي. بیا الله یهودو ته د وخت نصاراو ته خپل انعام ور یادوي. دا د نبي علیه السلام پیغمبري د ډېر حاجت په وخت کې وه خو د خدای نعمت یې وبولئ چې نبي نه وي سړی حلال او حرام نه پېژني، چې نبي نه وي سړی هغه عمل چې په کوم الله راضي کېږي په خپل عقل یې نشي معلومولی، چې نبي نه وي هغه اعمال چې الله په ناراضه کېږي هغه نشي معلومولی. اوس نو نبي ته داسې ضرورت وي تر بارانه ډېر ضرورت وي د وچکالۍ په وخت کې 600 کاله تقریبا د حضرت عیسی علیه السلام تیر شو چې نبي نه و راغلی. دومره وحشت و جهل و چې خلکو خپل اولادونه ژوندي په خاوره خښول. په یوه ښځه به لاس و څو کسان سره شریکان شوه. د داسې وحشت په وخت کې خو د نبي رسول لیږلو ته ډېر ضرورت و. ښه په داسې وخت کې الله رحم وکړه نبي یې راولېږو تاسې اوس منکر کېږئ نه منئ. یا اهل الکتاب ای اهل کتابو قد جاءکم رسولنا په تحقیق سره درغلی د تاسې ته رسول د موږه یبین لکم چې تاسو ته بیانوي شرعي احکام علی فترة من الرسول په وخت د انقطاع د رسولانو کې چې دا کار معطل و وحی نه وه ډېر وخت وتلی و. تاسې ته نبی علیه السلام د ټولو دنیا پیغمبر ده. یهودو ته هم خطاب ده تاسې ته مې درلېږلی، نصاراو ته هم خطاب ده تاسې ته مې درلېږلی، د ټول مخلوق دپاره پیغمبر ده. بیا چې په قیامت کې دا عذر ونه کوي ان تقولو چې ونه وایي ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چې موږ ته خو نه و داسې څوک راغلي چې یا د جنت زیری راکړی وی یا د جهنم نه ډار کړی وی. اوس نو درغلی ده فقد جاءکم بشیر و نذیر په تحقیق سره درغلی ده تاسې ته راغلی ده تاسې ته زیری کوونکی مؤمنینو ته په جنت ویره ورکوونکی کفارو ته په جهنم. والله علی کل شیء قدیر خدای پاک په هر څه چې اراده ورته وکړي هغه باندې قادر ده د پیدا کولو قدرت لري. وإذ قال موسی د بني اسرائیلو نه مخکې اعلی قبطیانو عمالقه و غلامان جوړ کړي وو، ملکیت شخصي نه و، خادمان و غلامان نه درلود، عزت دنیوي ختم و. الله تعالی د موسی علیه نبینا علیه السلام نه بعد چې د فرعونیانو نه خلاص کړه هغه یې په رودینیل کې غرق کړه خدای په دوی عظیم انعامات دنیوي هم وکړه. په یو غټو نعمتو کې ورته ذکر کوي چې په تاسې کې انبیا پیدا کړه. دا ګورې هر چیز نه لوی د فخر ځای دا ده چې په یو قوم کې په یو کور کې عالم پیدا شي. نبي خو څه کوي په تاسې کې وایي ډېر انبیا په بني اسرائیلو کې خدای پاک رالیږلي. دومې تاسې پاچایان کړئ. دغه به مخکې وخت پاچا ویلی کېدو چې چا به غلام درلود آس به درلود یو ګور ګزاره به برابره وه. مخکې استقلال نو مالونه مو نه درلود غلامان دغه هم خدای درکړه. نو تاسو خو د خدای شکر ادا کوئ. وإذ قال موسی یاد که هغه وخت چې ویلي موسی علیه السلام لقومي خپل قوم ته یا قومي ای د ما قومه اذکرو یاد کوئ نعمت الله علیکم نعمت خدای پاک په تاسې باندې اذ جعل فیکم انبیاء کله چې الله راولېږل مقرر یې کړه په تاسې کې رسولان انبیا وجعلکم ملوکا او ویې ګرځولی تاسې پاچایان واتاکم او درې کړه تاسې ته ما لم یؤتي احدا هغه څه چې نو ورکړی شوي یو چاته من العالمین د مخلوقاتو د هغه زمانې ته ګورې اسمان نه پاخه بټیرانو مرغان درته راتله من در باندې نازلېده سلوا او په میدان تیح کې شپه به راغله برقونه راډونه به پیدا شوه رڼا به وه ورځ به راغله نه خیمه وه نه کوټه وه ورېځ به راغله د لمر نه به محفوظ کړه. دومره انعامات چې رب کریم په دې کړي دي. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه ای د ما قومه ننوځئ تاسې دغه پاکې مځکې د بیت المقدس ته یا شام ته یا ایلیا ته یا اریحا ته التي هغه مځکه کتب الله لکم چې الله مقرره کړې ده د تاسې دپاره په لوح محفوظ کې خو په شرط ایمان که ایمان راوړئ بیا د الله در سره وعده ده چې هغه ځای به تاسې ته درکوي. ولا ترتدوا على ادبارکم مګر ځئ بیرته په شاو باندې فتنقلبوا خاسرین وبه ګرځئ تاسې تاواني. یا یې د جهاد حکم ورته وکړو ننوځئ دا ښار ته په جهاد باندې بیا الله در سره لیکلی دي مقرر یې ده درته چې که تاسې جهاد وکړو دا کفار مو پسې واخیسته دا مځکه به بیا د تاسې وي. دی چې هغه مخکې ما ویله چې څه نمایندګانې ورلېږلي وو د هغوی غټ غټ وجودونه ولیده چې راغله د زړه ایستلو خبرې یې شروع کړې هغه ډېر زورور خلک دي د هغو کله د موږ وس رسېږي خلک یې ټول ورخطا کړه
یو دوه نفره چې د قوي ایمان والا و هغه ورته ویل که غټ غټ تیم زړونه یې کمزوري دي موږ چې ورشو خدای پاک موږ ته غلبه راکوي خو دوی نه منل الله یې اوس هغه حال ذکر کوي قالو دوی ویلې یا موسی ای موسی علیه السلام ان فیها قوم جبارین په دغه بیت المقدس کې خو یو قوم ده ډېر زورور ته راته وایې دغه ته ننوځئ موږ څنګه لاړ شو و انا لن ندخلها موږ تر څو نه ورننوځو حتی یخرج منها تر څو پورې چې دوی ووځي د دغه ښار نه فان یخرجوا منها که دوی ووته بیا په انا داخلون نو بیا یې موږ ته پرېږده تاسې کفار پسې واخلئ بیا وطن ذات یې موږ ته پرېږدی لاسو پښې راته وتړئ نور یې علالیدن موږ ته پرېږدي که نه دوی ووته بیا یې موږ ته پرېږدئ قال رجلان من الذین یخافون وویلې دوه سړیو د هغه نمایندګانو نه چې د الله نه ډارېده انعم الله علیهم چې خدای پاک په دوی نعمت کړی و هغه ویل ما ډارېږئ ادخلوا علیهم البابه ورننوځئ تاسې په دروازه د دغه ښار باندې فاذا دخلتموه چې کله مو ور داخل شئ فانکم غالبون تاسې غالبې به خو توکل په الله وکئ وعلى الله په توکلو خاص په الله توکل وکئ ان کنتم مؤمنین که یې مؤمنین الله تعالی د متوکلینو اعتماد وعده اخیستې ده چې خدای پاک د متوکلینو ملګری ده دی بیا انکار وکړه چې تر څو پورې دی دلته موجود یې موږ به همیش ورنه شو لاړ شه ته او د تا رب وجنګېږئ تاسې موږ دلته ناست یو بغیرتي ته وایي وګوره تر اوسه یې څه دعوا وه نحن ابناء الله موږ د خدای زامن اوس بیا ته لاړ شه خدای دې وجنګېږي پلار دې جنګېږي خو زویه سختي ته په معنا ورکوي تاسې لاړ شئ ته خدای وجنګېږئ موږ نه ځو وایي دومره بېغیرته خلک وو هلته یې څه دعوه کړه اوس بیا څه ویي قالو یا موسی دوی ویې ای موسی علیه السلام انا لن ندخلها ابدا موږ به همیش نه ننوځو دغه ښار ته مادامو پیها چې تر څو دوی په دغه ښار کې وي فاذهب لاړ شه انت ته و ربک رب دې ته فقاتله وجنګېږئ انا هاهنا قاعدون موږ دلته ناست حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د بدر مقام ته نږدې شو د قافلې په نیت و خو خبره خو د قافلې نه لښکر ته واوښته پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه مبارکه ته مخ ور واړو تاسې ما ته مشوره راکوئ اوس څه وکړو صدیق اکبر رضی الله عنه ورته جګ شو ډېره بهترینه خطبه یې د نصرت د خدمت او د پاسداري وکړه خو نبي علیه السلام بیا ویې ای خلکو تاسې ما ته مشوره راکوئ بیا حضرت عمر رضی الله عنه ډېره د جهاد جذبوي تقریر خطبه وکړه خو نبی علیه السلام بیا ویې چې تاسې ما ته مشوره راکوئ مطلب انصار و ځکه په بیعت کې اول د دوی نه بیعت دا اخیسته شو چې په مدینه منوره کې دننه به د ما حفاظت کوئ دا جنگ د مدینې منورې نه د باندې و چې اوس دوی څه ویې درېیمه خطبه حضرت مقداد ویلې هغه ډېره بهترینه خطبه ویلې خو په هغه کې دلته داسې الفاظ ویلې وایي موږ داسې نه یو لکه بني اسرائیل چې لاړ شه ته خدای دې جنګېږئ نه موږ به د تا مخ ته هم جنګېږو شاته به هم جنګېږو ښي اړخ ته به هم جنګېږو چپ اړخ ته به هم جنګېږو وایي د نبي علیه السلام دا مخ مبارک د خوشحالۍ نه وځلېده حضرت عبدالله ابن مسعود یې حضرت مقداد داسې خبره وکړه که ما په خوله دغه خبر شوی وای چې ټوله دنیا چا ما ته راکولی دومره به نه وم په خوشحاله شوی لکه په دې خبر ولې په ده خبر رسول الله خوشحاله شو خو درې سره مهاجرین وو بار بار به ده بیا کړه حضرت سعد پوه شو چې دا موږ ښیې وایي موږ ښیې هغه د موږ په نمایندګي خبره کوي خو مهاجر دي ته موږ ښیې نبي علیه السلام ورته ویلې او ده نو بیا داسې د قهرمانۍ خطبه وویله چې د حضرت مقداد نه یم خبر ورغه کړه موږ د تا سره عهد کړی چې دریاب ته مه اچوې دریاب ته به لویږو چې اور ته مه اچوې اور ته به لویږو د چا سره مه چې جنګوې جنګېږو به د چا سره چې جوړه کې جوړه به کوم مخ ته به دیم جنګېږو شاته به دیم جنګېږو ښي لور ته چپ لور ته موږ مال مم تا ته در وخت کړی دی موږ د مال نه چې څومره غواړې هم در وایخله ځان مم تا ته سپارلی مال مم تا ته سپارلی هر څه مه بیا تا ته سپارلی نو بیا نبي علیه السلام خوشحاله شو ورته ویل ځئ د الله په نوم نه خدای پاک دې موږ نصرت کوي دا چې دوی بدبختانو موسی علیه السلام ته جواب ورکړو حضرت موسی علیه السلام قال رب ویل موسی ای رب ما انی لا املک الا نفسي و اخي زه خو نه یم مالک اختیار نه لرم مګرم د ځان او د ورور موږ دوه خو به لاړ شو جهاد ته او دا نور بدبختان خو هغه د وی چې موږ نه ځو
فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ته جدایي راولې په مابین د موږ او د دغه نافرمانه قوم کې. رب کریم ورته ما خو دوی بیت المقدس غوښت یا شام غوښت، دوی دپاره مې ویلې ور دې شي زه ور نصرت کوم، چې دوی بې ادبي وکړه 40 کاله په دې حرام ده چې هغه مځکه زه ورکړم. وایي سهار به یې کډې بار کړې تله به د دا ښار په لوري باندې تر ماخوستنه به یې مزلې وکړې، بیا به ویله چې اوس به ذاتي شپه راغله تیاره شوه ویده به شو، سهار به بیا دا پاتې مزل وکړو، چې سهار به راجګ شو بیرته به په زاړه ځای کې پراته وو. هغه قدر مطلق ذات ته تاسې اوس وګورئ، سهار نه تر بیګا به مزل وکړو د دغه مځکې نه مثلا لوګر ته ځان ورسوه، چې شپې به ویده وو په ځان به خبر هم نه وو، الله به بیرته راوړي وو، دلته به بیا په دغه ځای کې پراته وو. 40 کاله په دغه تکلیف په تېر شوه. حتی وایي نوي هلکان چې پکې پیدا شو، ګوره 40 کاله خو ډېر لوی عمر ده، زاړه د دوی اکثره مړه شوه، دا نوي ځوانان چې را پیدا شو، موسی علیه السلام هم په دغه میدان تیه کې مړ شو، هارون علیه السلام هم په دغه میدان تیه کې مړ شو. بیا د دغه نه بعد چې بیا وروسته بل پیغمبر راغی حضرت شمعون علیه السلام، دا ځوانانو په نصرت باندې بیا د هغه په نبي حکم باندې عمل وکړو، ننوته خدای نصرت ورکړو، هغه ځای بیا وروسته وینو. قال الله تعالی ورته ویلې فإنها محرمة عليهم 40 سنة، دغه مقدسه مځکه حرامه ده په دوی باندې، حرامه کړی شوې ده په دوی باندې 40 کاله، یتیهون فی الارض دوی به ګرځي سرګردان په دغه مځکه کې، فلا تأس علی القوم الفاسقین، ته مه خفه کېږي بیا په قوم د دغه فاسقینو دغه بدبختانو چې هر څومره دوی ځورېږي دلته بیا به نو دواري ماته شفاعت وکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. خدای نعمت تعالی موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي. الله ټول طاعات عبادات بندگی دا ترجمه هر څه مو په خپل دربار کې قبول وګرځي. ټولو کړو ګناهونو مو مغفرت نصیب وګرځي. آینده ژوند د استقامت شریعت نصیب وګرځي. الله تعالی څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا د موږ نه دعا غواړي، اخلاص کی، محبت کی، خدمت کی، معاونت کی، الله دې ټولو په شر دروز حاجتونه دیني او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي، د آفات او بلیات او مشکلاتو نه حفاظت نصیب کړي، د دنیا او د آخرت سعادت زندگی دې موږ سره نصیب وګرځي. موږ پاتې عمر چې څومره زندگی د خدای پاک ایت د رضا سره موافق زندگی مو نصیب کړي. الله دې تا د دین د خدمت کولو توفیق مو په کامل اخلاص د صحت او عافیت په لباس کې تر مرګ پورې نصیب وګرځي. د هر قسم آفات او بلیات او ضررونو مته حفاظت نصیب وګرځي. خدای دې ټولو مدارس حفاظت وکړي، د ټولو خانقاو حفاظت وکړي، د ټولو مجاهدینو د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. خدای پاک دې موږ په ملت باندې رحم وکړي. خدای موږ ښځې او نرکن کې غټ دین ته تابع وګرځي. ایتا د عظیم نعمت چې د دین مقدس د اسلام د خدای پاک د دغه د شکرانې توفیق راته نصیب وګرځي. خدای دغه دین د اسلام موږ ته د نعمت په حیثیت راوپېژني، د موږ په زړو کې قدر پیدا کړي، تعظیم او احترام پیدا کړي. خدای ته عمل راته په اسانه وګرځي. دا نفرتونه چې موږ په زړو کې د ګناهو د وجې نه خدای پاک دا نفرتونه ختم کړي، د محبت زندگی مو د ایمان او د اسلام سره نصیب وګرځي. خدای پاک څومره مسلمانان چې موږ ته امید د دعا ولري، دلته چې څومره خلک راځي، ټولو ته خپل رضا نصیب کړي، د ټولو په شر دروز حاجتونه پوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. تر هغه پورې چې کله آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام لاړ حج ته، نو موقع دلته خالی شوه. چې قبلګاه صاحب لاړ، نو بیا یې د مرګ اراده وکړه. خو دا چې اوس وژنم بیا څنګه؟ زړه کې حسد پیدا شو. خو د دغه نه مخکې جنګ و جنګجال چیرې په دنیا کې نه و پېښ شوی. د وژلو طریقه یې نه وه زده چې څنګه یې مړ کړم. دغه شیطان نو خو ملعون د ذاتي نور سړی څه ورته وایي؟ خدای دې
په دنیا او په آخرت کې دغسې ملعون لري الله تعالی د نور خپل غضبونه په وکړي دغه راغی حضرت حابل قابل دواړه دي اوس د مرګ طریقه ورښیي یو شی راوینیو سر یې په تیږه په کېښی په بله یې په تیږه وویشت سر یې مات شو مړ شو د طریقه د مرګ زده کړه نو څوک وی حابل ویښ و راڅیم له و په تیږه یې سر کېښی ځکه وروسته خو را روان د هغه ورته چې زه خو په تا کار نه لرم ویې ویشت او څوک وی چې نه چې کله حابل ویده شو ده خو هلته طریقه د مرګ زده کړه چې کله هغه ویده شو نو د غټه تیږه راوړه په سر باندې ویشت خو که ویښ یم حابل ته چې ده وویله چې زه دې وژنم ده ورته ویلې که ته ما ته لاس راووت کې د مرګ دپاره زه خو یې نه در اوږدوم زه دې نه وژنم زه اراده لرم د دې چې د ما د ګناه په وژلو په ګناه هم ته ګرفتاره شې لکه په نورو ګناهو چې نیول شوی یې چې په دغه هم ته ګرفتاره شي او زه د تا په قتل په ګناه باندې ونه نیول شم ان تبوء باسمي و اسمک دا معنا هم ده په قیامت کې مخکې ما درته ویلي و مفلس چې نبی علیه السلام ویلې څوک ده صحابه مبارکین ویلې چې دنیا نه لري وایي نه اصل مفلس هغه څوک ده چې ښه ډېر لمنځونه روژې زکاتونه خیراتونه نیک اعمال یې ښه ډېر کړي خو ورسره مسلمانان ځورولي په خلکو ظلمونه تعداوې ډېرې کړي په ورځ د قیامت باندې هغه مظلومان راشي د خدای پاک په حضور کې عریضه وکړي نو د دغه ظالم لمنځونه یوه ته ورکړي روژې بل ته ورکړي آخر د ده عمال که پوره شو خلاص شو او د هغو ظلمونه ادا نه شوه بیا د مظلومینو ګناه راواخلي په دی اچي ان تبوء باسمي و اسمک چې د ما ګناه هم د تا په غاړه شي خپله ګناه به دې وي چې عذاب دې ښه ډېر شي د دغې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته درس راکوي وایي داسې وخت کې چې د مسلمانانو په منځ کې خپلمنځي فتنې شروع شوې جنګونه شروع شوه قتلونه شروع شوه ته د آدم علی نبینا علیه صلات وسلام زوی حابل د ځانه جوړ که قابل مه جوړوه چې بل دې وژنې هم ته یې ورته زه دې نه وژنم چې بل دې وژنې هم ته ورته چې زه دې نه وژنم د دغې وجې نه د فتنو په وخت کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا د کور فرش د ځانه جوړ که لکه دغه ټاټ فرش چې پروت وي په ځای کې نه خوري داسې کور کې دننه اوسېږه د باندې فتنې ته بالکل وروځمه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فتنې را روانې دي نا سړی پکې خیر د تر ولاړ خیر د تر روان خیر د تر منډې ورویونکې چې څومره د فتنې په طرف تلوار ورکوي دغومره به زر په جرم کې په ګناه کې لګیا کېږي او چې څومره ځان تر نه خبره دغومره فتنو نه بچ کېږي چې د حالاتو نه د فتنو نه د بدیو نه څوک خبر نه وي په زړه کې حسد نه پیدا کېږي چې حسد نه وي شوق د انتقام نه پیدا کېږي نو مرګ به ولې کوي او دا چې په خبر شو پلانکی یې مړ کو یا ملګری ده یا د تنظیم ملګری ده یا تربور ده یا قریب ده نو دستي انسان کې هلته حسد پیدا کېږي بیا چې کله ور راووت چې ځان په خبرې هلته یې ویني چې د تا په قریب باندې ویل شروع دي تا د تنظیم او د ډلې په ملګري باندې ویلو درب و دروب شروع ده زخمي کولو دا شیان شروع دي بیا انسان ځان ته نشي کنټرولولی نو نبی علیه السلام چې د ځان نه د آدم علیه السلام زوی حابل جوړ که قابل د ځانه مه جوړوه دغه واقعه چې پیښه شوه دلته حضرت حابل مړ کو چې مړ کو دغه وینه چې په مځکه توی شوه هغه مځکې تیره کړه په مخ د مځکې وینه نه شوه پاتې وایي غیبي غږ د الله تعالی د لوري نه په حابل باندې وشو چې ورور دې ولې قتل کو وایي ما نه ده قتل کړی وایي د مځکې نه غږ د هغه راورځي د مظلومیت نارې وایي د مقتولیت نارې وایي وایي کومه د شاهد په ما باندې چیرې دې وینې چې ما توی کړی وایي د دغه نه بعد بیا خدای پاک د انسان وینه حرامه کړه په مځکه باندې چې نه به یې تیری دا به یو ظاهري شواهد وي د دغه واقعې نه مخکې په مخ د مځکې باندې ګردونه نه وه څومره ونې چې وې ټوله میوهداره وې څومره میوې چې وې ټولې خوږې وې څومره اوبه چې وې ټولې خوږې وې هلته آدم علیه نبینا علیه السلام په حج کې ګردونه ولید مځکه کې هواوې شروع شوې
هلته یې بعضې بوټي ولیده چې بې میوې شوه، بعضې میوې ولیدې چې بې خونده شوې، بعضې اوبه یې ولیدې تروې او ترخې شوې. وایي پوه شو چې څه واقعه پېښه ده. دلته چې اول یې د مرګ چل نه وزده چې مرګ مړی کي، شیطان طریقه ور وښوه. بیا یې د دفن طریقه نه وزده، ځکه د دغه نه مخکې مړی نه وشوه چې سړی مړی بیا څنګه کوي. قابل په یو ګونۍ په یو شي کې خپل ورور واچوه او په شا باندې ګرځي، کله یو علاقې ته لاړ چې غره ته، هلته وایي دغه حیوانات او حشرات ورته راجمع شي، انتظار کوي چې کله به دغه مړی اچي چې موږ یې وخورو. بیا یې د غیم د کې نه نقل کې بل ځای ته ګردې تاویي، یوه طرف ته بل طرف ته، ډېر پورې ستړی ده او طریقه د تدفینو دغه نه ده زده. بیا نو الله ګورې، الله رحمان د شیطان رټل شوي قتل په وکړو، الله بیا رحم وکړو، طریقه د دفن یې ور وښوه. 2 کارغان یې سره راولېږل، یو کارغانو په خپل منځ کې جنګ شو، یو یې مړ کړو. بیا دا ژوندی کارغی جګ شو، په مشوکه او په پښو باندې مځکه ژوره کړه ژوره کړه ژوره کړه، دغه بل کارغه یې ور واچو، بیرته یې خاوره په واړوله، دلته یې چل زده کړو. نو دم ځای ته مځکه ژوره کړه، خپل ورور یې پکې دفن کړو. نو بیا ډېر افسوس یې کوه، ډېر پښیمانه و. پښیمانه په څه شي و؟ وایي پښیمانه په دا شا ګرځولو چې څومره وخت مې دی په شا باندې وګرځوه، ستړی مې پورې تېرې کړې، ولې مې اول نه دفن کوه؟ زه دومره عاجز وم چې د یو مرغه عقل هم په ما کې نه و، هغه خپل قریب چې مړ کړو هغه د دفن یې کوه، ما دا طریقه نه وه زده. په دا شا ګرځولو پښیمانه و، یا په دا وژلو پښیمانه و، خو د توبې په نیت نه چې د ګناه نه پښیمانه و، د والي نه پښیمانه و چې ورور مړ شو، بل د اونس څوکونه چې ورسره ناسته ولاړه کړې وای، غږېدا یې کړې وای. نو خپله مې په خپل ځان ته دا وکړه چې ملګری مې د څنګ ملګری، ورور مې مړ کړو، اوس څوک نشته چې ما سره انس و الفت وکړي. وایي په قتل باندې که په حیثیت ندامت من المعصیت پښیمانه وای، خو بیا توبه وه او توبه خو خدای په قبلوي. خو بل طرف ته دغه د آدم علیه نبینا علیه السلام زوی قابل د قتل د جرم بنیاد کېښی، ناحقه قتل یې په دنیا کې وکړو. تر قیامته پورې چې څومره انسانان ناحقه قتلونه کوي، د هر مړي پوره پوره برخه د دی ورسره شریک ده، د هر مړي په سر به خدای پاک دته عذاب ورکوي. هغه قاتل ته به خپل سزا وي، خو ده ته به هم خدای پاک سزا ورسره ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده، څوک چې بنیاد کیږدي د نیک عمل، لکه اوس دا مدرسه اول چا جوړه کړې چې اول خدای پاک چاته دا فکر ورکړی، تر قیامت چې څوک مدرسې جوړوي هغه طریقه یې کار روان کړی، هغه به په ثواب کې ورسره شریک وي. خو چې چا په دنیا کې اول سینما جوړه کړې ده، د ګمراهۍ ځای جوړ کړی، چې تر قیامت څوک هغه طرز هغه سینماوي جوړوي او هغه ګناو باندې خلک گرفتاره کوي، هغه اول جوړونکی به ورسره په ګناه کې شریک وي. اصل خبره د بنیاد ده، دا چې عوام رونه په دې باید پوه شي چې اوس دغه جومات جوړیږي، د جومات په جوړېدن کې بنیاد د نیک عمل دی کیږدي. موږ ته حدیث مبارک ته دغه سړی که مړ شو په دغه جومات کې که د مرګ نه بعد هم 100 کاله لمونځونه کېدم ته ثواب په قبر کې خدای پاک ورکوي. بنیاد دی یو نیک عمل یې ښه ده. مدرسه یې جوړه کړه چې 100 کاله په هغه مدرسه کې علم خلک حاصلوي، ده ته به خدای پاک ثواب ورکوي. کتابونه یې مدرسې ته واخیسته چې ده په کتابو کې طالبان دغه مدرسې استادان 100 کاله مطالعه کوي، ده ته به په قبر کې الله ته خدای متعال ثواب ورکوي. برمه یې وویله، کویه یې ویست، دغه کوهي اوبو نه چې تر څومره وخته پورې منفعت اخیستی کېږي، صدقه جاریه یې کړې ده، ده ته به خدای پاک د مرګ نه بعد ثواب ورکوي. هر د نیک کار بنیاد چې څوک کېږدي، بیا په هغه نیک عمل چې څومره خلک رفتار کوي، دی د هغه ټولو په نیک عملو کې ورسره شریک ده. که خدای نه خسته په خپله یو سړي بنیاد د ګناه کېښی، دی مړ شو خو سینما ده جوړه کړې، اوس یې زمن پسې چلوي، لمسیان یې پسې چلوي، چې تر څو پورې هغه سینما چې ده جوړه کړې ده ګمراهي کې کېږي، ده ته به په قبر کې عذاب ورکول کېږي. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق ولونه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه بن اسرائیلو یا په د خپل قوم باندې
خبر د دواړو زامنو د آدم علیه السلام چې حابل او قابل و په حق سره یې ورته ولونه اذ قربا قربانا کله چې نږدېتوب وکړو دواړه د یوې قرباني یوه پسه راوسته او بل د غنمو یو څټی راوړ فتقبل من احدهما قبول کړی شو د یوه د دوی نه چې هغه پسه و ولم یتقبل من الاخر او قبول نشو د غنمو څتری هغه کوده انډی د بل چې هغه قابل و ځکه چې نیتو کې خرابي وه قال قابل ورته وویل لاقتلنک زه به خامخا تا وژنم ای حابله ولې څنګه یې ته عمل قبول شو د ما نه شو قبول دا خو د زه په دنیا کې وشرمولم دی په جواب کې ورته قال حابل ورته وویل قابل ته انما یتقبل الله من المتقین بېشکه خبره دا ده چې قبلوي الله تعالی صدقه قرباني د پرهیزګارو خلکو په ځان کې تقوا پیدا کا دا خو د ما جرم نه ده خو ته چې ما مرګ اراده لرې لئن بسطت الی یدک قسم ده که ته راوږده کې خپل لاسونه ما طرف ته لتقتلنې چې ما مړ کې ما انا بباسط یدیه نه یم زه غځونکی اوږدونکی د خپلو لاسو الیک تا طرف ته لاقتلکه چې زه د تا قتل کم ولو که دغه قتل دفاعي ده مدافعتي ده ګورې موږ ته مسله خو دا ده چې چا توپک در باندې ویني بې موجبه ته د ځان خلاصېدن بله کې نه ویني چې اول دی ونولې تا ته روا ده چې ته یې قتل کړي کور ته غل در واوښت بدناموسي ته څوک در واوښت ته په راویښ شو چې تا غږ په وکړه د بېلوټ درته ووایه تا ته دفاعا قتل روا ده چې مړې کې خو ده دا دفاعي قتل هم نه کوه که ته لاس راوږد کې زه به د دفاع دپاره هم تا ته چې تا زه مړ کم د خپل ځانه د مخته کم او ځان دنه خلاص کم دا به هم زه ونه کمه خو او دا دفاعي قتل چې څوک تا وژني تا ته قتل روا کیږي لیکن که صبر وکړې ثواب به دې په دغه صورت کې ډېر وي عظمت و رخصت دي انی اخاف الله رب العالمین زه ویریږم د الله تعالی نه چې رب د ټولو مخلوقاتو ده انی اریدو په تحقیق سره زه اراده لرم ان تبوء باسمي چې ته رجوع وکړې اخته شې په ګناه د وژلو د ما باندې و اسمکه او په ګناه د هغه خپلو پخوانیو بدو اعمالو چې د نبي مقابله کوي هغه حکم درته بیانوي د نکاح ته یې نه مني مخالفتونه کوي فتکون من اصحاب النار نو ته به شې د خاوندانو د اور نه وذلک دغه اور جزاء الظالمین جزا د ظالمانو ده څوک چې په ناحقه وینې تویي په دنیا کې خو قاتلان بدماشان د انسانانو په وینو خوندونه اخلي خو ځای جهنم د قرآن عظیم شان په فیصله باندې او مخکې موږ تاسو ویلي و چې قتل عامد چې به ظلم څوک وکړي دومره سخت وعید الله ذکر کړی لکه د کافر په باب کې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ابدا وغضب الله عليه ولعنه هغه څومره اوږده آیتونه موږ د دې په باب کې ویلې نو دغه ځای جهنم ده خو د دغه باوجود چې حابل نرمي ورته وکړه پویم کو په خبر چې ځای به د بیا جهنم وي زه د دفاع دپاره هم تا ته لاس نه درغځوم خو دغه شیطان بیا هم فطوعت له نفسه ښایسته کو دغه قابل ته هغه نفس اماره دی ده قتل اخیه وژل د ورور خپل ګورې څومره ګناهونه چې دي د کبایرو نسبتونه اگر که د تصوف په اصطلاح خاص خاص لطیفو ځایونه تم کیږي خو اصل منشأ یې ټول نفس ده ان النفس لاماره بالسوء نفس چې اصلاح نشي د ده دا طبیعت کې دا ده چې دی باغي ده دی سرکشه ده ځکه هم حضرت داود علیه نبینا علیه السلام ته غالبا الله تعالی د طرف نه حکم کوي چې ته د خپل نفس سره دښمني کوه ځکه دی د ما دښمني کوي نو دغه نفس دته ښایسته کو او وژل د ورور خپل فقتله نو مړې کو دغه حابل فاصبح من الخاسرین وګرځېدو قابل له جملې د تاوانیانو نه هم په دنیا کې هم په عقبا کې بیا نو د دفن کولو طریقه نه وزده فبعث الله غرابا بیا راولېږه الله تعالی یو کارغی یبحث فی الارض چې اواز یې کوه په مځکه کې ګرځېدو لیوریه چې ور وښیي ده ته کیف یوارث سوءة اخیه چې څنګه پټوي دغه قابل هغه جثه د ورور خپل د جثې د ورور نه په سوءت سره تعبیر وکړه سوءت شرمګاه ته ویلی کېږي عورت ته ویلی کېږي وایي یا خو دا و چې هغه وخت کې چې هغه یې مړ کړو نو لوڅ پروت و ځکه یې تعبیر وکړه
او یا دا چې انسان چې مړ کړي نو د خپل ځان د پټولو اختیار نه لري، نو طبعا عورتونه به یې مړڅېږي. د هغې وجې نه دا د جثې نه تعبیر په سوعت سره وشو. او هلته چې ولیدو چې هغه مشوکه باندې په پنجرو باندې ځای ژور کړو، بل ورور یې مړ کې دفن کړو، دا بل کارغی. قاله دو ویلې یا ویلتا، ای افسوس دې ما، عجزت ان اكون مثل هذا الغراب، زه عاجز وم د دې نه چې داسې شوی وای لکه دغه کارغی چې خپل قریب مې پټ کړی وای، تر اوسه مې په شا باندې ګرځوه. فاواري سوءة اخي چې ما پټ کړی وای هغه جسد ورور خپل. فاصبح من النادمین، دی وګرځېدو له جملې د پښیمانۍ کوونکي نه په هغه وړلو باندې چې دا دومره وخت مې دی په شا باندې ولې ګرځوه. دا چې ناحقه قتل په دنیا کې راغی، نو الله تعالی وی د ناحقه قتل دپاره په دنیا کې بیا بیرته ما سزا مقرره کړه چې آینده کې چې کوم نفس جګ شو بل څوک یې ناحقه قتل کو، دی به په قصاص کیږي. که دغه قانون الهي نه وای نو بدماشانو به همیش دپاره دغه ظلمونه کول، خلک به وژل. خو چې یو وارې په کوم ملک کې اسلامي حدود نافذ شي، قصاصونه، رجم، جلد او سلسله وي، بیا د عامو خلکو د عبرت ذریعه ګرځي. ځکه لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، عظیم حیات ته، ځکه ټول خلک به د مرګ نه بچ شي. من اجل ذلک، په سبب د قتل باندې چې دی په ناحقه قابل جوګ شو، هابیل یې مړ کو. کتبنا علی بني اسرائیل، موږ حکم کړی و بني اسرائیلو ته، اولادې د یعقوب علیه السلام ته، انه شان دا د من قتل نفسا، څوک چې قتل کی یو نفس بغیر نفس، بغیر د نفس نه، او فساد یا بغیر د فساد نه، په الارض په مځکه کې. اول جرم دومره لوی جرم ده، فکانما قتل الناس جميعا، لکه ټول دنیا انسانان چې وژلي. ومن احیاها، او څوک چې ژوندی کی یو نفس، فکانما احیا الناس جميعا، لکه ټول خلک چې ژوندي کړي. څوک چې یو نفس مړ کی، خو دلته اوس قید ورسره ذکر کړو، من قتل نفسا خو بغیر نفس، که د تا قریب یې مړ کړی و، قصاصا یې تا ته مرګ روا ده، هغه بیا په دغه جرم کې نه راځي. یو او فسادا فی الارض، یا بغیر د فساد نه مړ کو، که د فساد د وجې نه مړ کو، هغه بیا په دغه جرم کې نه راځي. د فساد مسله وروسته قطع طریقې را روانه ده. که یو سړی لویه لیارې نیولې د خلک مړ کوي، اوس فساد کوي په مځکه کې، د واده چښتن د زنا یې وکړه، قاضي حکم د مرګ په وکړه، د فساد کړی، د فساد د وجې نه یې وژني. د فساد د وجې نه وژل دغه ظلمن وژل نه بلل کیږي. نو دغه قتل کوونکي ته بیا دغه سزا نشته چې یو نفس په ناحقه قتل کې، چې نه یې د انتقام دپاره د قصاص اخیستلو په سر قتل کې، نه یې د حدودو په خاطر. دا داسې شو لکه ټوله دنیا یې چې وژلي. دې څه معنا ده؟ وایي د دې معنا دا ده چې د ټولې دنیا انسانانو وژل، دا خو هر انسان د عقل چښتن دا مني چې دا ډېر لوی جرم ده، دا ډېر لوی جرم ده. نو د یوه انسان وژل هم دغسې لوی جرم ده. ولې په حرمت کې فرق نشته، د یوه انسان د وژلو، د زرو انسانانو د وژلو په حرمت کې خو فرق نشته. خو دا هم کبیره ګناه ده، که زر مړه کوي هم کبیره ګناه ده. او په سزاو کې خو بېخود فرق وي چې هلته یو دې مړ کړو د یوه سزا به خدای درکوي، چې دوه دې مړ کړه د دوه سزا به درکوي، چې درې دې مړ کړه د دریو سزا به درکوي. خو په ګناهتوب کې ټول سره برابر دي. څوک چې یو نفس مړ کړي، ګواکې لکه ټول انسانان چې وژلي، فکانما قتل الناس جميعا. دو معنا دا هم ده، که د یوه انسان په قتل کې ټوله دنیا سره جمع شي، د یو انسان په قتل کې ټول دنیا انسانان جمع شي، د یو انسان په ظلم سره مړ کی، ټول کې شریک شي، ټول به په قصاص کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې 6 نفر د یو انسان په قتل کې سره شریک، 6 سره په قصاص کړه. چا ورته ویل یو وژلی و، تا 6، دو ورته ویل اهل صنعا چې دا څومره د یمن خلک د هغه یمنیانو مړ کړی و، چې ټول کې شریک وي، ټول به مو په قصاصول. خو او شرکت په مباشرت کې، شرکت په مباشرت کې چې اوس یو سړی د سره راونیسي، د دې ویلو بیا چا لږ ووایه چا ډېر ووایه، خو په شریک ټول دي، په دغه وخت کې په شریک دي، ټول به په قصاص کېږي. او که داسې ده چې امیر صاحب، حاجي صاحب چاته پټې روپۍ ورکړې دي، یا مشوره د قتل ورکړې ده، هغه مسبب ده،
او دلته یو چا قتل کو دغه مباشر ده قصاص د دغه نه اخیسته کېږي چې دا چا قتل کو هغه چا چې امر ورته کړی یا مشوره ورته کړې په دنیا کې هغه نه په قصاص کېږي او د آخرت په لحاظ باندې وایي څوک چې د مسلمان په قتل کې دومره شریک وي چې یو چاته یې په مشوره کې دومره ویلي اوق دا کلمه یې د اقتلم نه یې ورته پوره کړې صرف اوق اشاره یې وکړه سړی یې پور کو چې مړې که دومره چې ورته وویلم چې اوق په ورځ د قیامت به په ټنډه لیکلي په محشر کې به هر څوک په پیږي آیس من رحمت الله دغه انسان د خدای د رحمت نه نور نه امیده د الله به په دغه سړي باندې رحم نه کوي چې دومره پکې شریک شوی یم ګناه خو شته خو دا چې انتقام اخیسته کېږي ا د مباشر نه اخیسته کېږي د مسبب نه او څوک چې بیا یو نفس ژوندی کړي لکه ټول خلک چې ژوندي کړي انسان خو ژوندي کول نشي کړی دې معنا څه ده دې معنا دا ده په یو انسان یې وس بر شو چې مړی کړي خو د دغه وجې نه یې پرېښی چې مسلمان ده ګناه ده الله به مې په ونیسي ښه چې یو انسان کې دا فکر وي خو د هر انسان په وژلو کې بیا د انسان سره دغه فکر ده چې خو د دغه وژل چې ګناه ده خو د دا بله وژل هم ګناه ده د دا بل هم ګواکې لکه ټول خلک یې د خپل شر نه بچ کړه لکه ټول خلک یې چې ژوندي کړي نور خو روح خدای نشي وراچولی احیا خو یې دی نشي کړی ومن احیاها چې موجب د قتل موجود شو ده وژلی شوی زور بر شو خو د دغه وجې نه یې پرېښی چې الله په ناراضه کېږي ګناه ده نو د ګناه نه چې یو واره د یو انسان د مرګ نه وډار شو چې ګناه یې بولي بیا خو د ټولو انسانانو د ګناه نه ذاتې ډارېږي چې دا ګناه ده دا ګناه ده بیا یو څوک هم نه وژني ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات په تحقیق سره راغلي و دوی ته رسولان د موږ په ښکاره دلایلو باندې ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون بیا وروسته د راتلو د رسولانو نه بیا هم په دغه مځکه کې په دا ملک د خدای متعال کې اکثره د دوی تر حد نه تېرېدونکي دي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بشک خبره داده سزا دی هغه انسانانو چې دوی جنگ کوي د الله سره د الله تعالی سره خو څوک جنگ نشي کړی نو د الله د دوستانو سره جنگ دا داسې ده لکه د الله سره جنگ د الله د دوستانو سره محبت کومک داسې ده لکه د الله تعالی سره ځکه چې فقیر سره کومک کوي الله یې قرض په ځان بولي زه مریض وم ته مې پیتنې ته رانغلی زه وږی وم ډوډۍ مې درنه وغوښته تا ډوډۍ رانه کړه مخکې موږ تاسې حدیثونه ویلي دي نو د خدای د دوستانو سره جنگ دا د الله تعالی سره لکه جنگ داسې ده د الله د رسول سره جنگ کوي ویسعون او یا دا معنی یحاربون الله چې د خدای پاک حکم نه په ښکاره مخالفت کوي دا لکه اعلان د جنگ ده الله تعالی سره او د رسول د الله سره ویسعون فی الارض او کوشش کوي په مځکه کې فسادا د فساد ګناهونه کوي د دغو خلکو سزا چی ده سزا یې دا ده ان یقتلو چې دوی قتل کړی شي ووژل شي یو او یصلبو یا په دار راوځړول شي پانسی شي او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف یا قطع کړی شي لاسونه او پښې من خلاف دا معنی ښی لاس چپه پښه او ینفو من الارض یا د مخ د مځکې نه لرې کړی شي دغه د محاربینو سزا ده خو ذلک لهم خزي فی الدنیا دا د دوی دپاره رسوایي په دنیا کې ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم شته د دوی دپاره په آخرت کې عذاب لوی دغه محاربینو نه څوک مراد دي چې محاربت کوي د الله او د رسول سره بیا چې سزا ورته وګورو قتل ذکر شو یو په دار زړول پانسی ذکر شو دوه لاس او پښه په خلاف ذکر قطع کول درې او د مخ د مځکې نه ورکول څلور قسمه سزا ذکر شوه دا محاربین څوک دي او دا سزا څنګه داسې مخالفه ده چې څلور قسمه سزا ذکر شوه نو د موږ تاسې په اصطلاح محاربین قطاع طریق قطاع طریق څوک دي قطاع طریق وایي که د ښار نه لرې د آبادۍ نه لرې چې د کومک دپاره څوک چاته نه رسیږي په رڼا ورځ باندې څو نفره د لرګیو سره ودرېږم چې په لیارې موټر ورځي په زور باندې روپۍ تر اخلي ویي ټکوي اسلحه که نه وي ورسره هم خو زور شته ملګري لري
او د هغه مسافرو دپاره د معاونت څوک نشته چې وروځي، محاربین ورته ویل کېږي. که په آبادۍ کې نږدې ښار کې یا کلي کې چا د خلکو نه روپۍ وړې په زور ویلې ټکولې، دغه اوس دوه حاله دي. که ورځ وه د ورځې په سیمه محاربیت هلته راځي چې دوی سره اسلحه وي او ملګري وي، چې تر څو پورې پوج ورسیږي، د امنیت خلک ورسیږي، دی خلک وژلی شي. نو بیا محاربین ورته ویل کېږي، قطاع طریق ورته ویل کېږي. او که کلي کې ښار کې د ورځې څوک چاته مخته شوه، اسلحه نشته ورسره، طبعا د داسې خلکو معاونت ته خلک رسیږي چې یا حکومت یا رعایت یو څوک رسیږي، بیا دغه محارب حکم نه ده. خو په شپه کې دا خو د ورځې حکم وي. په شپه کې وایي په شپه کې که هلته په ښار کې دننه نیم څو نفره سړي ته مخته شي او په ښکاره باندې د سړي نه شی اخلي، کومک ته د شپې څوک چاته نه رسیږي، بیا هم حکم د محارب ده. د دغه محاربینو اعمالو څو قسمه دي، ځکه سزا څو قسمه ذکر شوې. ورځ باندې لیار نیولې ده، موټر ورغی، په تېرېږي، د ټاک په وکړ، ډریور یې وویشت، سړی یې مړ کړو. پسې ورغله چې دا څوک موجود و، د هغو ټولو نه روپۍ هم یوړې، ام یې قتل وکړو، ام یې غلا مال یې وړ، دواړه یې چې وکړه، د دغه جرم ډېر ده. نو د دغه په باب کې څوک داسې وایي چې جرم یې چې ډېر ده، د قاضي حکم اختیار ده، که یو وارې لاس و پښه ورپرې کوي، دا دې ورپرې کړي، بیا یې دې پسې مړ کړي، بیا دې د عبرت لپاره په پانسۍ راوځړوي. درې سره قسمه سزا دغه یوې ډلې ته، جرم یې زیات ده، نو دوی ته دم سخته سزا ورکړل شي چې بل څوک بیا داسې ونه کړي. یو قول دا ده. دوم قول دا ده امام صاحب وایي چې نه، د دغه حکم چې سزا ډیره ده، د امیر د وخت حکم ده، وژنې خو به یې ډېر حدود په یو سړي نه جاري کېږي. په یو وخت کې چې املاس پښه ورپرې کوي، یو وارې دغه حد شي او بیا قتل کوي هغه شي. صرف په دغه کې چې پانسۍ د عبرت شی ده، چې څو شپې زړېږي ټول خلک، نو دغه ته د دا سخته سزا ورکړی شي. او که داسې دي چې ټاکې وکړو، سړی یې وویشت، خو چې دوی راتله د خلکو نه یې روپۍ اخیستې، هلته پولیس پسې راورسېده، د امنیت خلک پسې راورسېده، ونیوه، قتل یې کړی، خو مال یې نه ده وړی. د دوی سزا هم دا ده چې قتل به کړی شي، بیا پانسۍ زړولو ته حاجت نشته. دوه. دریم صورت دا ده چې دوی راغله، د خلکو نه یې مال یې وړ، څوک یې وژلي نه دي، خو مال یې وړ، چې دوی لاړه هلته حکومت ته عریضه وشوه، د شا د طرف نه خلک پسې ووته، هغه غله یې ونیوه. نو د دغو سزا دا ده چې لاس او پښه به ورپرې کړي. په عمومي غلاو کې وروسته مسله را روانه ده چې یو وارې چې څوک غلا وکړي، د غلا صورت دا خو محاربیت ته قطاع طریقي ده، د غلا حکم را روان ده چې یو وارې غلا وکړي، دا ښی لاس به یې ورپرې کړي په دغه بند باندې، نور کار به نه پلري، نور حکم به هلته بیا پسې ذکر کوو. خو که بل وخت بیا غلا وکړه، بیا به یې چپه پښه پرې کوي، یو وارې ښی لاس، په دومه غلا یې بیا چپه پښه، په یو وار دواړه نه. خو د دغه جرم زیاته چې په رڼا ورځ باندې غلا وکړه، د خلکو نه په زور شی وړه، په یو وار به دوه سزاوې ورکړي، ښی به لاس ورپرې کړي، چپه به پښه ورپرې کړي. او که داسې صورت ده چې دوی لیار نیولې ده، خلک خبر شو چې مخکې رهزن راوتلی دي، بدماشان راوتلی دي، د خلکو نه مالونه وړي، لیار بنده ده، څوک نشي ورتلی، ډار یې په خلکو تیر کړو. هلته حکومت ته اطلاع راغله، پسې ورغلو، چاپه یې په واچوله، ونیوه. اوس دغه خلکو نه قتل کړی، نه یې د چا نه مال وړی، خو لیار یې نیولې وه. د دغو سزا دا ده، او ینفو من الارض، ینفو من الارض چې د مخ د مځکې نه لرې کړی شي. د دغه بیا څه معنا ده؟ دغه دا نور ائمه داسې کوي چې د دغه وطن نه بې وشړې، خو د دغه مځکې نه د کابل نه وشړل مثلا لوګر ته، خو لوګر کې خو بیا دوی غلاوې کوي. نه، مخ د مځکې به په تنګ کې د یغ ځای حکومت به د هغې مځکې نه پسې واخلي، لاړ ګردیز ته، د هغه ځای به د هغې نه پسې واخلي، لاړ مثلا خوست ته، ګرد به یې ګرځوي، یو کاله پورې به دا سزا ورکوي چې په کور به یې نه پرېږدي، په یوه ځای باندې به یې نه پرېږدي چې عبرت ورته پیدا شي. خو سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله ویلی دي چې نه،
ینفو من الارض ټول مخ د مځکې نه لرې کول په دې راځي چې په بندیخانه یې نه باسي تر هغه وخته پورې بندي کړي چې اثر د توبې په ښکاره شي خدای ته توبه وباسي په اخلاص باندې اثر د توبې په ښکاره شي د صلاح په ښکاره شو تر هغه وخته پورې بې بندي کوي خو دا وژله یا لاس و پښه پرې کوله یا بندیخانه د دوی دپاره د دنیا رسوایي ده په آخرت کې د دې دپاره سخت عذاب ده الا الذین تابوا مګر هم نه د هغه خلکو دپاره چې توبه وباسي من قبل ان تقدروا علیهم مخکې تر دې چې تاسې قادر شئ په دې باندې فاعلموا پوه شئ ان الله غفور رحیم خدای په غفور او رحیم ذات که غلو یارې اراده وکړه د غلا خو حکومت نه ده په خبر دی بیرته توبه وایسته چې دا د مسلمانانو ځورول دا خو ظلم ده په خپله بیا نو دغه سزا د هغو دپاره نشته دلته د امام صاحب یو مسلک بل ثابت شو د دورې کتابو والا دورې ملګري دا سبقونه کې وایي